السلام علیکم. الله دې وکړي چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او صحت به ولرئ. بیا هم ښه راغلاست. نننۍ موضوع زموږ د لمانځه د نیت په اړه ده. دا خو ډیره اسانه او ساده موضوع ده، خو بیا هم ډیرو بیچارهګانو خلکو ته په ذهن کې تشویش چې اخر دا د لمانځه نیت موږ څنګه وکړو. ځکه څوک یو رقم وایي، څوک بل رقم وایي، څوک یو رقم ته، څوک وایي حتی چې خلک شته چې نه وایي. نو اخر موږ څه وکړو؟ ګوري دی الله بندگانو، دا د لمانځه نیت خو ډیر اسانه ده، بې حده ډیر زیات اسانه ده. هغه څنګه؟ هغه داسې چې تاسې به په زړه کې صحیح شوه، زړه د انسان دلته ده، په زړه کې به تاسې اراده وکړئ. ځکه نیت څه ته وایي؟ نیت ویل کېږي ارادې ته، صحیح ده؟ اراده او قصد ته ویل کېږي. ته یو قصد اراده وکړي، وایي دې کار ته مې نیت ده، نیت یعنې په زړه کې مې ورته اراده ده. خیر مو ده چې یو نفر په زړه کې د یو کار اراده وکړه، بس همغه ته نیت وایي. نو تاسې به په زړه کې اراده وکړئ، نیت یعنې قصد به وکړئ چې زه فرضاً اوس د ماسپښین 4 رکعته سنت کوم. بس دغه نیت شو کنه، هم د ماسپښین پکې یاد کړه، هم د سنت پکې یاد کړل، او هم د 4 رکعته یاد کړل چې 4 رکعته دي، د ماسپښین دي او سنت دي. بیا چې ته درېږې فرضاً 4 رکعته فرض ته، بس په ذهن کې به راولئ چې زه اوس 4 رکعته فرض د ماسپښین کوم. الله اکبر مستقیما ویلی شي. صحیح شو؟ دومره اسانه ده. یعنې مجرد چې ستا په زړه کې دا خبره راشي چې زه اوس ودرېږم او مونځ کومه، نو ظاهره خبره ده موږ تاسو ټول د الله د رضا لپاره مونځ کوو که نه، نو بیا یادول یې څه ضرور ده؟ په نیت کې مو دا چې دا ځکه زه دا مونځ کوم چې دا په الله جل جلاله په ما باندې فرض کړی ده، یا د دې په خاطر باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام سنت دي او الله جل جلاله پې زښت اجر او ثواب ورکوي، نو د دې په خاطر زه دا مونځ کوم. صحیح شو که نه؟ دغه مو په نیت کې وي. او ظاهره خبره ده چې موږ تاسو ودرېږو، کله یوې خواته، کله بلې خواته، کله بلې خواته، خو نه ودرېږو، خو قبله راته معلومه وي، د قبلې په طرف او جهت باندې درېږو. بس دا هم وشو. نو ضرور نه ده چې یو بیا مونږ یاد کړو چې مخ مې د کعبې شریفې په لوري، نه، ته مستقیما بالفعل د کعبې شریفې په لوري ولاړې، بس همدغه صحیح ده. صحیح ده که نه؟ نو دا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو د نیت اسانه کړو، لکه څنګه چې اسانه ده. بس چې په زړه کې د اراده راغله، په زړه کې د وویلې چې زه اوس د پلانکي وخت مثلا د مازدیګر 4 رکعته فرض کوم او دلته جمع درېږي امام پسې کوم، همدقه شو نیت. صحیح شو؟ په زړه کې په ذهن کې راولئ. بس دا ډیر اسانه ده دا نیت، او تاسو به انشاءالله هغه فرض چې کوم په مانځه کې نیت تړل، ګوره فرض دي، بس چې همدغه رقم تاسو دومره اراده مو وکړه، نیت مو وکړه، په زړه کې مو راوستل، بس ستاسو نیت وشو او مونځ مو صحیح ده. خو که تاسو یې په ژبه باندې وایئ، هغه تاسې پورې اړه لري. ځکه د اسلام مهم کتابونه، غټ کتابونه چې کوم دي، په هغه کې داسې تاته نه دي لیکلي نیت مې کړی د زړه له اخلاصه 4 رکعته فرض د ماخوستن مونځ کوم، خاص الله تعالی لره مخ مې د کعبې شریفې په لوري، الله اکبر، یا اقتدا مې وکړه په دې حاضر امام صاحب. دا تاته نه دي لیکلي. د دې وجه دا ده چې په ژبه باندې نیت ویل دا ضرور نه دي او نه هم فرض دي. فرض چې دا هغه اراده کول دي، قصد کول دي. صحیح شوه؟ دا فرض دي. او دا چې ته په ژبه باندې ووایې که ونه وایې، دا پروا نه کوي، دا تا پورې اړه لري. که دې خوښه وه ویې وایه په ژبه باندې، صحیح شوه؟ هر رقم دی چې خوښه وه ویې وایه، هغه تا پورې اړه لري چې څنګه درته اسانه وه همغسې ووایه. صحیح شوه؟ خو که په ژبه باندې دې نه ویلې او تا ویلې چې بس همدغه کفایت کوي که نه، همدغه کفایت کوي، بس صحیح ده، همدا هم کفایت کوي. ګوره ډېر زیات علما ملایانو پسې تاسو هم منځونه کړي دي، هغوی اواز وکړي، نیتونه هغوی صفونه برابر کړي، نږدې ودرېږي، خپل موبایلونه بند کړي، دې پسې مستقیما هغه ووایي الله اکبر. نو نیت هغه کوم وخت کې وتاړ، هغه خو هېڅ شی مو نه ویلې. صحیح شوه؟ نه په خوله باندې، مستقیما یې یعنې په زړه کې راوستل، هغه په زړه کې راوستل او بس نیت یې وتاړه. تاسې هم دغه رقم ته مهمه دا ده، ضروري دا ده چې په زړه کې تاسو راولئ، په زړه کې تاسو نیت وکړئ. نیت هم همدغه ته وایي چې انسان په زړه کې، په خپلو دماغو کې، په خپل فکر کې، سوچ کې دا راولي چې زه اوس درېږم، کوم وخت مونځ کومه او 4 رکعته کومه، دا فرض دی که سنت دي، همدقه مهم دي. دا د چې ذهن کې راوستل، بس که په خوله دې وویلې که دې ونه ویلې، هېڅ پروا نه کوي، هېڅ تشویش ورته مه کوئ. صحیح شوه؟ ګورئ موږ تاسو چې کله څه شی کوو، اودس کوو او غسل کوو، هلته هم زموږ ستاسو نیت په کار راځي که نه؟ نیت باید وکړو او مهم ده نیت کول. کله تاسو په خوله باندې ویلي دي چې زه اوس غسل کوم او د دې په خاطر باندې چې ناپاکي رانه لاړه شي او جنابت رانه ختم شي او مونځ راته روا شي او د قرآن کریم تلاوت راته روا شي، دا تاسو کله ویلي دي؟
همدارنګه اودس موږ تاسو کوو دلته نیت مهم ده چې ته اودس کې د څه لپاره کې د مانځه لپاره کوو ما د دې لپاره چې بیا اودسي رانه ختم شي دا ټولو زموږ ستاسو په نیت او په زړه کې بس همدغه نیت شو صحیح ده هیڅوک هم د اودس لپاره نیت نه تړي چې ودرېږي زه اودس کوم او خاص الله تعالی لره د دې لپاره چې مونځ راته روا شي او بیا اودسي رانه ختمه شي او ناپاکي رانه لرې شي دا خو هېڅوک هم داسې نه وایي نو لکه څنګه چې موږ تاسو په غسل او په نیت کې په زړه کې نیت تړو که نه او په زړه کې دا اراده او دا قصد کوو دغه رقم په مانځه کې هم موږ تاسو کولی شو چې په زړه کې نیت وتړو په زړه کې اراده وکړو او قصد وکړو او همدغه انشاءالله کفایت کوي الله دې وکړي چې تاسو ته به دا موضوع ښه روښانه شوي وي او د آینده لپاره به انشاءالله هیڅ چاته هم مشکل نه جوړیږي د ټولو خبرو لنډیز او خلاصه دا شوه چې ډیره مهمه ده موږ تاسو په زړه کې اراده وکړو قصد وکړو د مانځه د هغه مانځه چې موږ تاسو یې کوو خو که په ژبه مو ورسره وویلې خو ډیره ښه ده که مو سره ونه ویلې هېڅ پروا نه کوي بیا هم ستاسو نیت کیږي او مونځ مو صحیح ده د الله جل جلاله په امن او په امان کې اوسئ